السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په ویډیو کې ما تاسو ته پاره یو داسې اپلیکیشن راوړی دی که کم کسان د عکسونو اخیستلو شوقیان وي. نن سبا هر څوک وایي چې زه داسې تصویر واخلم چې هغه وایرل شي، هغه ډېر زیات فیمس شي. نو نن ویډیو کې درته داسې اپلیکیشن راښایم چې په هغې کې به تاسو ته د عکسونو دپاره ډېر ښایسته ښایسته طریقې درښایي. داسې کیمره ده چې کله دغه کیمره تاسو کولاو کوئ په هغې کې تاسو مختلف د عکسونو هغه پوزونه وګورئ، هغه طریقې وګورئ، نو ستاسو به ډېرې زیاتې خوښې شي. قدرمنو دغه ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو دا ایپ لینک ډسکرپشن کې او کمنټس کې شته دی. سمپل تاسو به هلته کې نه دغه ایپ خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو را ډاونلوډ کړئ او کولاو کې تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. سمپل دا به تاسو را دیږي نه هر څه چې دي هغه به نیکسټ بوځئ. ټیک ده، مخکې چې کله تاسو راشي نو تاسو وګورئ دلته کې به تاسو ته وښایي مختلف کیټګریانې چې دي هغې تاسو له راکړي دي که نه. نن سبا چې کوم ټرینډینګ ناو یو آپشن تاسو ته ښایي، دا وګورئ تاسو. صحیح ده، دې کې هغه پوزونه دي کوم چې نن سبا خلک ډېر زیات خوښوي. اوس دا وګورئ دلته تاسو راشئ دې کې تاسو ته مختلف پوز چې دي د نن سبا عکسونو دپاره هغه میلاویږي. ټیک ده، اوس چې کوم پوز تاسو سلیکټ کړئ او هغه تاسو بیا خپل په دې موبایل کې غواړئ چې په هغې تاسو عکس واخلئ. ټیک ده، نو دغه شانتې دغه کیمرې یو آپشن به تاسو ته موبایل په سکرین ښکاري. دا به دې ته تاسو څه کوئ، الاو به یې کوئ. دا چې کله تاسو الاو کوئ دې ته، نو اوس چې تاسو په هغه ځګي کې ناستئ او تاسو دغه پوز برابرول غواړئ، نو دغه پوز به تاسو په موبایل باندې په سکرین باندې به هغه تاسو ته مکمل ښکاري هم. دا وګورئ تاسو چې تاسو پوز کې څه غلطي وي، مطلب دغه طریقه ستاسو غلطه وي، عکس ته تاسو برابر نه یی ناست، نو هغه به تاسو ته ښه باقاعده ستاسو په دې سکرین باندې ښکاري. دا وګورئ تاسو بوایز، مطلب د ینګ هلکانو دپاره ځانه پکې کومه طریقې چې دي، یا مین دپاره آوټ سایډ پوز، مختلف چې کمې طریقې دي که نه، تاسو غواړئ چې خپل تصویران داسې جوړ کړئ چې هغه د هر چا خوښ شي او هر څوک ترې متاثره شي. نو خامخا دغه اپلیکیشن یو ځل تاسو خپل په موبایل کې ټرای کړئ. امید لرم انشاءالله چې کله یې هم ټرای کړئ نو ستاسو ټولو به دا ډېر زیات خوښ شي. ځکه نن سبا چې کوم ټرینډینګ والا عکسونه څوک اخلي یا داسې نایاب ناشنا عکسونه څوک جوړوي، نو هغه ټوټلې طریقې چې دي هغه دغه اپلیکیشن کې دننه تاسو ته میلاویږي. نو قدرمنو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او امید لرم چې خوښ به هم شي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.